نوجوان احناب چړل هغه چیلنج کول در پیرانو کور ته کانه گزارل دي ان شاء الله اوس بری تر قبر پورې غلو دغه سي نه پرېګدو ان شاء الله. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 6 جولائی 2024 29 ذوالحجہ 1445 تاسو په علم کې به وي د پنځپیرانو کې د اختر نمخ کې یو لیونی غونته کې میډیا ته راغی چې یقین نو دغه سړي خبرې م چې واوري دغه سړي سره چې د مجلس هم وشي خبرې م وشي نو زما په خیال هغه سړی بالکل روغ نه دی. نو زه پنځپیرانو ته مشوره ورکوم چې اول دغه سړي له علاج وکړئ بیا میدان ته راولئ. هغه چیلنج وکړو چې تاسو د خپلو مشرانو ستاسو مشران کافران تیر شوي دي مونږ ته چیلنج راکو زما نوم یې یاد کو چې تاسو د خپلو مشرانو په ایمان مونږ سره خبره وکړئ. نو ما ورته جواب ورکړو، ما ورته بسم الله وکړه راځه میدان ته، خو صرف زمونږ د مشرانو ایمان به زیر باس نه ستاسو د مشرانو ایمان هم زیر باس وي. یقین نو که کله نه چې هغه ما جواب ورکړو در چیلنج نو په پنځپیرانو په کورونو کې یو ماتم جوړ شوی دی او داسې ماتم جوړ شوی دی چې صرف په د KPK کې وګورئ نو پنځپیران پکې درې ډلې شوي دي خپلو کې. یوه ډله پکې د توصیف والا ډله ده چې هغه ولي الرب مخې ته کوي، دویمه ډله پکې د بلال والا ډله ده، دریمه پکې د وحدان والا ډله ده. هر یو ډله د بل یو خلاف ده. بلکې عجیبه خبره دا ده چې زمونږ بعض خبره راغله د بلال سره، بلال لاړو توصیف سره ورځ دوه درې تېرې کړې، هر څو یې تېرې کړې، الله عالم دی په هغې باندې. هغه د منع کو چې ته خپل کسان نو هغې مونږ ته مجلس ته اولني مجلس د مبادیات ته خپل کسان بلال راونه لېږل، مفتي توصیف خپل کسان راولېږل. دا مجیبه ده اوس چې اوس مونږ سره بلال هم په رابطه دی، توصیف ته په رابطه دي، خپلو کې دغسې خانه جنګي. یقین وکړه دیو په کورونو کې په دیو باندې یو ماتم صورتحال دی، خو بهر خلک د هغې نه دي خبر او انشاءالله چې د دیو دا کلیپونه اوري اوس به ورته پته لګېږي. او دویم دا د پنځپیرانو کې ډېرې ډلې دي، خو دلته په KPK کې اوس صورتحال چې دی اوس دیو کې درې ډلې جوړې شوي. حتی چې وحدان پکې یو نوي نمونه چې راځي هغه توصیف دی نه مني، دا نور نه مني، هغه وایي زه د خضر حیات د طرف نه امیر یم، زه پلانکي ضرورت نه محسوم پلانکي ضرورت نه محسوسوم. نو خپلو کې مشتو ګریبان دي، الله دې نور هم دی یو بل سره مشتو ګریبان کې زموږ په دغه کې څه کار دی. خو بهرحال راځو دلته په درې کسانو زه تاسو ته لږ وضاحت کوم او هغه درې واړه مخاطب کوم. زما د کلیپ واوري، یو وحدان صاحب، دویم بلال صاحب، دریم مفتي توصیف صاحب ولي الرب صاحب. اوله خبره دا ده وحدان صاحب په دې وخت کې بار بار چیلنج کوي، بار بار. نو دته ما مخکې ویلي وو چې وحدان صاحب تا سره مونږ 2 ځل مناظره ستا په خواهش باندې وکړله. یو ځل ماسپښین مناظره ختمه شوه، یو ځل مازدیګر ختمه شوه، دلته مناظره ختمه شوه. ماسخوتن مفتي توصیف صاحب د هغوی ذمه داران کېناستل او صرف دیو کې نه ناستله بلکې د دیو د پنځپیرانو د اشاعت توحید چې ورته دی وایي د هغې صوبایي مشر سپینګیری مفتي سراج الدین صاحب یې کېنوه او دوی ورنه براعت وکړو. دیم ونه ویله چې زموږ نماینده نه دی، هغې ویله چې خپل کار دی د جماعت سره د سره تعلق نشته دی. نو دومره خو یو څوک د چا بېعزتي نه کوي. که دې وحدان صاحب کې لږ غیرت هم وی د بره پنځپیریت نه توبه طیب شوی په دې وخت کې. یو خبره دې ته بیا ما ویلو چې ته تحریر راوړه چې د صوبایي امیر نه راوړه چې هغه تا له دغسې تحریر درکړي چې د وحدان صاحب که مناظره وکړي موږ ورنه براعت نه کوو. نو دی وایي ما ته وایي څوک پلانکې وکړه چې اسمان او ځمکه مه یو ځای کوه، ته کله مونږ سره مناظره کول غواړې نو تر خپل پنځپیرانو د مشر نه د هغه صوبایي امیر نه دومره دسخط راوړه چې دنه به مونږ براعت نه کوو. د دې نه خو هېڅ طرف ته مزه بس چې دا الفاظ هغه تاله په کاغذ نه یې درکړي مونږ څه قسمه طریقې سره تا سره نه کوو خبره. ځکه چې فضول په تا سره دماغ کوو ستا په ځای باندې چې یو لیونی رئیسار کو هغه سره کینو کېدی شي لږ څه خو یې زده کړي خبره خو پوه شي. ته خو هغه سړی چې خلک درپسې خاندي. دویم نمبر ګوره تا مناظره وکړه هغوی درنه براعت وکړو. مفتي پیدا صاحب په کلیپ به ته په میډیا باندې ګورې هغه چې کېناستول هغه ماشوم ما سره بیا مناظره وکړي. اوس دې سره څه وکړو مونږ؟ یو سړی په تا پنځپیرانو کې اعتماد نه کوي. یقین وکړه تا پسې خپل پنځپیریان خاندي. او دویم نمبر وحدان صاحب په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې خبره کوي. نو په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې زموږ مناظره پنځپیریانو سره په 2015 کې شوې ده. مفتي مجتبی امیر صاحب مونږ سره دسخط شوی دی. اوس وحدان صاحب وایي چې نه په دې کې مفتي مجتبی صاحب دې غلط شوي دي، د پنځپیرانو شکست تسلیموي، ما سره بیا وکړئ. نو زه وحدان صاحب ته په میډیا راشه ووایه په 2015 کې زما مشرانو چې کوم دسخطونه کړي دي دی د ستاسو په عقیده باندې کړي دي، زه شکست په هغې کې بالکل په کلا او زړه سره تسلیموم. زموږ مشرانو نه غلطي شوې ده، دوباره راشي مناظره وکړو، موږ به درته حاضر یو. که دغه دې نه یې کړ نو فضول قصې مه کوه. د
دیو کې چې د بلال کم دی وسو منټل غونته کې نو هغه خپل کلیپونه کې وای یاره د حیات النبی خو هغه سره کې چې هغه سره بل موضوع نه وي نو د بلال څخه د وحدان پوها کا د سر بل موضوع نشته د غریب سره حیات النبی او سره بيخي دماغي مرض شو الله ما سره مناظره وکي الله یقین وکړه د علاج درجه ته نور جواب ورنکړه چې دا سره په خپل دماغي لیونه کیږي په خپل لکه ما سره مناظره وکي سره در سره وکي یو مناظره شوی د ستا مشرانو کړی دا ستا مشرانو باندې اعتماد نشته بیا وحدان څه په خپل بجبرانو باندې به اعتمادي ظاهري هغه زر خزرات د طرف نامره مين ته چې شاده توحید په کې بګي کې نه منې د سره د دې د مولایانو او شیخان تر سره نه منې جماعت نه منې هو کلاو دینه بغاوت وک جدا کې نه تاسو بس په حیثیت به خبرې کو دویم نمبر بلال صاحب دی بلال صاحب مخکې چیلنج وکړو چې ستاسو مشران کافران دي مشرکان دي په زمانو مې یاد کوم د مشرانو په ایمان مون سره خبرو دل مون جواب وکړو ټیک درازه خو صرف زمون مشرانو ایمان به زیر واس نه استاغه به می په کار خدا و چې د مون سره ناسو چې بالکل صحیح ده لیکن د څه وکړه اول نمبر دی چې کله مون سره مجلس مقرر شو په بټخېل کې ما مفتی فیض الحسین صاحب حفظه الله مولانا عبدالرحمن عبید صاحب حفظه الله مفتی حجت الله صاحب حفظه الله دا ما ورولېږل ما ورته کې نه راځي بسم الله وکي شرایط ترځولې کوم مناظره وکړو نو هغه مجلس کې څه شی هغه ټول راغلي د مخې ته اول نمبر بوزدلی دی دا وکړه چې لکه بلال خپل کسان راولې کنه توصیف صاحب کسان ولې ته کې او توصیف صاحب چې څوک را لېږي هغه باندې ضرورت تبصره کوم چې دغه غریبانو صورت حال له نو دیو چې اول خوشی د بوزدلی دا چې خپل کسان راونه لګل مو توصیف د دباو کو مو توصیف خپل کسان راولېګل نو هغه چې راغله اول نمبر مونږ سره چې بحث شروع کو ول تاسو مشرانو مو ټیک د مونږ خپل مشرانو په ایمان سره خبره کو تاسو مشرانو ایمان ممزيري باسوي دوی نو زمونږ مشر ته ولې د خپل مشرانو په ایمان ته یریږي زه د خپل مشرانو په عقاید او ایمان هر څه باندې الحمدلله مطمئن یم او په سلو کې سلبي زه مطمئن یم زه په میدان کې بریلی تم سینه ډبو غیر مقلد تم ډبو تا تم ډبو چې بسم الله وکړه زکینه خو جواب کې بستا مشران مزیر باسرو ترغینه تیخته کې ولی تیخته کې تر خپل مشرانو په ایمان او عقاید نه مطمئن د څنګه پنځبره یار تمره کوم کمزور کېږي مړه دویم نمبر به دی ویل چې جمعیت العلماء واځي کنه لکه مورته جمعیت العلماء خو یو سیاسي جماعت ته په دیو کې نوځوانان احناف باندې ټول اعتماد کړل کیسه فای صحابه ولدي غ جمعیت ولدي مشران مشایخ تاسو ګورئ کغه عالمي مجلس ته څومره جماعتونه دیوبندي دي هغه ټول ور باندې کې پکې دلته اعتماد کړی دی الحمدلله شيوخ علماء کړی دی نو چې ته زما سره نوځوانان احناف باندې خبره کې د ټول جماعتو په قاعده باندې زما سره خبره او ته یو سیز راغلی سره ورا می توپ د بارا نو کوم ستانه موږ مطالبه وکړو چې تر پیټي ولا نه د خطر وړي عمران خان نه ته بس شي کې دا او تاسو په ټول قسمه شرایط لګي به ورته مونږ چې لګي جمعیت العلماء کې تاسو مشران هم بازی شته ګوره شاپور شیخ د تاسو په جمعیت کې نو اوس به دغه ایمان ته غلط وي دغه عقیده ته غلط وي په جمعیت العلماء سیاسي جماعت ته هر قسمه خلک سره غرضان سره راجمع کوي الته خبره د اسلامي نظام د پاره د اسلامي د الله کی زمين پر الله کی نظام د غیر پر جدوجہد او په هر قسمه خلک راغلي دي پغه کې چې په دغه منشور باندې یو هندو مون سره اتفاق کوي سره جدوجہد کې شریکېږم مونږ غم راولو دغه په ایمان به ما سره خبره کوي ته په ترنه کې لیونه کس شي به دریم نمبر د مون سره لیکل څو وکړه بوزدلی دریم نمبر وګوره ویره د جمعیت العلماء بعضی عقاید کفر دي بعضی شرکی دي الکه نو دا ما سره سیستم خو کنه زبستا سره مناظره کوم خا عقاید الکه کوم عقیده رسل دي زر دي 500 دي 50 دي یو دا درې دي یو شیخ مقرر کړه ما ته مناظره ته کیرو یو عقیده ته متعین کا ځکه ته په خپل ویلو په وایسونو کې چې په یو وخت کې په یو سیس باندې باس کیږي یو عقیده متعین ک دوه متعین ک ته کوم کفر ښکاری نو پاغي بز خپل موقف ولیکم ته خپل موقف ولګي چې رته ما باندې الزام لګي وقیسه خبره حیثیت لري نو پاغي خپل کتابونه راوړو میدان په ولګو که واقعي زما کې د زو په دلایل پېښ کوم که زما کې د نو زبر نه برات وکم خو ته څه شی ما سره مقرره نه نو په مجهول څه ما ته پته نشته زم مناظره میدان تر په سبت اثر باس کو عقاید نو عقاید وسلم دي زرم دي ما ته خو بل ته کنزل نه کوي بل ته کنه دلایل به وي د کتابونه نو دا غیر پر ضروري دي چې یو شیخ سره مقرر کنه په سبب باس کو نو په دغه باندې ځان خلاصو سلورم نمبر دی پنځبرانو مونږ ته ویل العقیده تعین کدر سره کو بیا بر سره مناظر بدلو راغلی د بلال له طرف نه دی عجیب خبره ده راغلی د بسواد د بلال له طرف نه دی او هغه سوي وای که مناظر را سره بدله بر سره تعین د عقیده کو که مناظر را سره نه بدله نه کو در سره یعنی بوزدلی ته وګورتا یعنی دی مطلب دا رې چې بلال چیلنج کوم ور کړی دی تاسو سره برازي سره په کنځلو باندې بر مجلس ختمي د الله بندگان خو پوهه کوي کنه ورته ګوره چې دومره
ګډوډ شوی دومره حواس باخته مرزه میډیا ته کنه چیلنج یو کوي به موږ سره مناظره بدله دغه څه وکړه میډیا تراوله توبه به بس زباینده چیلنج بازی نه کوم ان شاء الله بل یو راوله مونږ بل نمین کار نشته خدا کوم خبره شو دی بس تاسو سره په مجهول دا وکي او که مناظره بدله مونږ سره قیده متعین کو دا ردی وغبل بوز دی له او زه بلال ته به اخیری خبره کوم بلال ګوره کته مناظره کول ورته چیلنج ورګړو موږ د پرېګدوم نه دغه څه پسانه ان شاء الله نوجوان احناب چړل هغه چیلنج کول در پیرانو کور ته کانه گزارل دي ان شاء الله اوس بری تر قبر پورې غلو دغه څه نه پرېګدو ان شاء الله نو وس راشه یو عقیده زمانه مشرانو په خامخ نه شي په د میډیا متعین کوي په دې سره زباس کوم چلو کوي یو باندې دو متعین ک خو باقي به جواب کې به یو دوستا متعین کوم کینو مو باقي باندې به خبره کو نور د دین اخو میډیا باندې مرزه اسی په زل بکواس مکوا مړه د خلک در بس خان دی دا څنګه خلک دي دریم نمبر د مفتی توصیب صاحب والا کسان دي نو توصیب صاحب ولی رب صاحب را دیږي مجلس ته او دا دویم دریم مجلس ته یقین نو هغه مونږ چوي مجبور محض دا ولی رب چې راشي دا بالکل مجبور محض دا راغي مزارکه د توصیب ویل چې دا خبره وکړي نو کله تاسیس بدل شي د اق خبره کې دغه نه خو دې خو نه شي بس ځکه الته ورته خدای ویل دي د غریب مجبور دغه نه خو دې نشي دا بخیا غیر مجبور محض هغه لوی مثال او نمونه یې الته د الته چې راغلی و د بلال د نماینده په حیثیت سره راغلی و نو ګوره اوس بلال مونږ سره به رابطه توصیف والا نو په خپلو کې به جګړه دي هلکه ته خو د هغه نه نماینده راغلی وې که نه هغوی په خپله اوس بری رسولې مونږ سره به رابطه دي دویم نمبر خبره دا ده که تاسو اوس وګورئ د ولي الرب صاحب چې نماینده راغلی و د توصیف والا کسان دا د بلال د طرف نه نمایندګان راغلي وو اوس تاسو وګورئ بلال په خپله مونږ سره جدا رابطه کوي هغه وایي دیو زما نمایندګي نه ده کړې دیو چری دیو جدا رابطه کې دیو بلال قمقل لیونه دینه پویږي نو دیو په خپلو کې بچبرانو ته چې دیو له جوړه وکي چې موږ سره یو پر رابطه شو موږ سره هغه پر رابطه دام پر رابطه نو دیو یو سوی هغه بل سوی دیو هم کلیپونه کوي الکه خپلو کې اتفاق وکي به میډیا دراشي مناظره میدان تراشي نو غریبان هوس بخت شوی دي دریم نمبر د پنځبنانو چې بټخېلې کې مجلس کړو تر اوسه پورې خپل پوره ویډیو نه شیر کړی یو کلیپ راوغلی دي سیواړو کې وړو کې نو خپل بریلیانو سره زموږ په لمغه باندې مخکې مناظره شو تر اوسه پورې مناظره نه شیر کړو دغه نه کوم مناظرین ټیم تیار کړو پک یو دغه کې هغه ایکسپایر شو بس ختم شو بیا مناظره هم دغه حال لدی غریبانو دی هلکه قصې خو ډېرې کې خو شیر کې خپل مناظره کنه هم خپل ګوري ست خبرو ته ضرورت ته پدې او بیا دغه مجلس په ولې چې دا ویلو تاسو دا ویل نو ته اسمه وای خلکو کتل دي په میډیا باندې مونږ شیر کړی الحمدلله خلکو کتل دي خلکو په ان شاء الله په غینه سنه سبق حاصل کړی خلکو ته پته لګیدل د سلورم نمبر د ولی رب دی اوس مونږ سره پرابطه نو دی سره زمونږ د موضوع تعین شوی دی مونږ ته استشفاء ویل دا مونږ ورته چې پنځپریان د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین تکفیر کړه د خپل کتابونو کې او د عقیدې په کتابونو کې کړه دی یو نو ټول مشرانو کې کړه دی مناظرې میدان کې ورته مونږ وروخه ان شاء الله نو چې کوم سړی د صحابو تکفیر کې هغه سړي سو کوم دی مونږ ورته کلا ورته ویل چې پنځپریان د خپل دغه عقیدې د وجنه د خپل اصول پرانا کې کافر دي اگر چې مونږ تعویل کوو مونږ کافر چاته نه وایو خو چون کې اوس د الزام میدان دی دیو مونږ ته کافر ویل دي نو مونږ مرته ویل دي او مونږ سره دا یو نه د 500 نه زیات وجوهات کې میدان کې درته شروع کړه ستا بسترګې رڼا شي کې مونږ سره په دې موضوع کې نهسي بهرحال خدا لاول خو استمداد چغې ولا چې په استمداد در سره کو اوس پته نه لګي دغه نه یو ټرن ولا کو په استشفاء باندې راغی چلو زه خدای دې په دې باندې کټینګ کا کنه مونږ درته په استمداد خوشاله و چې تا مونږ الزام دی لګاو تا ته پته ای په 2015 کې غالبا 2015 یا 16 د سیپیانو سره په تارو کې په استمداد باندې زموږه مناظره شوی ور غیر الله نه ما فوق الاسباب مدد وختو باندې په ریکارډ باندې را ته هغه سیس چې ما په بریانو سره جګړې کړې دي سیپیانو سره پلانجی کړې دي هغه شی په ما الزام لګیږي میدان تراشه ان شاء الله درته به وخایو باقي جدا خبره چې استمداد نه پیژنې په استمداد باندې پوهیږي ان شاء الله برته میدان کې وخایو خو موږ په غي باندې پته مو خو تاسو له دغه نه رجوع کړو په استشفاء باندې راځي بلی موضوع یو موضوع د پرېخو نو زلو په استشفاء راشي ان شاء الله کوم صورتونه مونږ قایلو خبرته په دلایلو کې سره ثابت کو خو بار الله غو سره خبري الله دیو کې چې په دغه باندې ټینګ شرغې نه ونه تختی بل زدیو ته بیا وایا ما چې یا تاسو خپلو کې مشوره وکړئ اوس تر بلال له طرف نه مناظره کې مونږ سره ولي رب ته ما کنه د هغه بل طرف نه کې توصیف سب طرف نه مو سره نماینده په حیثیت لګي خپل حیثیت متعین کړه ځکه هغه اوس خپل برابرۍ تری مو سره د بلی موضوع په تعین باندې او تاسو رب بلی موضوع تعین کوي نو خپل کې لګه مشوره وکړه چې ته نماینده راغلی بلال طرف نه او کتر هغه طرف نه نماینده نه راغلی نو بلال ته به وځ خپل نماینده راولېګه دیو سیټ تک بهرحال د ټولي خبرې تاسو مخه ته ملګرو راغلی کلیپ لګوګه دم شو خو
په میډیا باندې صورتحال تاسو ګورئ زموږ طرف نه مفتي فیض الحسین صاحب جوابات راځي هغوی طرف نه دغه نورو خو خپلو کې اوس په ګډ وډ د وایسونه چې تاسو واورئ یقین وکړه 3 کسان یې لګیا دي یو د یو طرف نه بل طرف نه دویم دا دی چې زموږ بعضو ملګرو ته اشکال راځي تاسو ولې کافر وایي نو ملګرو دغه خبرو ته خیال ساتئ مناظره د الزام میدان دی یو هغوی موږ ته ښکاره کافر وایي مونږ کافر نه دی ویل زمونږ خو الفاظ ته سوچ چې مونږ دل پنځپیران د خپل اصول پر اړه کې کافر دي زمونږ د اصول پر اړه کې نه دي کافر هغه مونږ گمراه وایو خو د خپل اصول پر اړه کې کافر دي زمونږ خبرو ته لږ سوچ کوي به اعتراض کوي بهرحال مونږ په انتظار باندې چې پنځپیران مونږ ته سنجیده جواب راکړي کینو خپلو کې افهام تفهیم سره بحث وکړو علمي بحثونه مجالس منعقد کول کېناستل د عبادت دی راځي په صحیح نیت مونږ سره راشي چې بکواسات مکوي کنځلې مکوي د خلک یې ګوري غلط تاثر اخلي دی میډیا نه علماو پسې ټوغې کوي راځي ښه سنجیده ملایان هم رامخې ته کې مونږ سره کېنئ مونږ غواړو چې په دلیلو سره خبره وکړو همدلته مونږ په خپل دلیلو باندې مطمئن یو الله دې وکړي چې دوی سنجیده خلک مونږ ته سنجیده جواب راکړي مونږ مخکې په هغې باندې غور وکړو خبره وکړو جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته